د ګل پور سر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم د ګل پور سر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم د خدای د لوی درګانا شو حکم د الله نا دنیا کې پیدا کوم پیغمبر چې اخرین دی رحمت العالمین دی حضور چرایان شو رڼا تمام جهان شو ماڼۍ شو د کسرا گزار شو وسور لس منزلا پزمک پریوتلا زرکال اور بل پارس کی مکمل مړ شلو په هکدم چې شو پیدا نبی سرور د ګل فور سهارا لیکلی دی کتاب ساو وشو دریاب چراغ په دنیا صاحب الجود والکرم رڼا شو په یو دم د ګل فور سهارا پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم ځنګل سماره تر شو ستیف لوی سفر شو بوتان شپېته او درې سوه کعبه کې شو ګزار په حکم کردګار شیطان سر په جړا شو اخته په واویلا شو څلور واړه طرف د دنیا ټوله کفرستانو زور ډېرو د بوتانو د بوت به عبادتو زور ډېر د جهالتو دا خلق تابعدار به و د لاتو د منات او داسې مخلوقات د چاو بلوزاو د دوی مشکل کشاو د چاو یو یاوقو د چا خدای به شجر د ګل فور سهارا د چا خالق بغرو د چا بسپوک مینمرو چا ستورو ته سجدي کولی و جهان تورتم رڼا شو په یو دم سحر اذان مخکې زیات کم په دغه وخت کې شل منټه او څلور بجې ښکلې فضا راله رڼا د سبا راله و ډېر ملائکان راغلي د اسمان کم ترو پشانا سودی چا پیر په دیوالونو ګویانو په حمدونو موسم شلو بدل ګلونه خندېدل هر خواته بهار خور شو خاتم راغی د نبیانو سردار د مرسلانو تیرې د جهالت زر واغېست رخصت رڼا نه کوي هېڅکله ډېوه مخکې د نمر د ګل فور سهارا د ګل ورځ چې سبا شو د حسن مر رڼا شو په کال د یسویو د هفرې تاریخ شلم رڼا شو په یو دم سوال د خلیل الله هم زیرې د عیساو رڼا وځلېدله په تندي د عبدالله کې مکي ام القرا کې شو ختم کفریات بوتان شو واړه مات باطل نظام بدل شو رڼا راله د اسلام خبر شو خاص عوام رحمت را اوریدلو سردار راځي د خپلو خایس وې څومره زیات وي چې الله رب العزت د چا وکړي صفت یو نوي فیصله شوه بدله عقیده شوه خبر به دې اوس کړ مخه پوره په زیر او زور د ګل فور سحر نشانو د قدرت په ډېر نازک ساعت عیان شو په جهان د مینې د زړه مرهم رڼا شو په یو دم د ټولو اخري دی دا شان پیغمبري دی دوه میاشتې د حضور شو چې پلارې شو وفات یتیم شلو نیک ذات دا رب ته و منظور پیدا چې شو حضور د نور شغله شو پورته دا شمله خاندانا الله شو مهربانا بهار راغی گلشن کې په ډېر ښکلي وطن کې په پاڼو کې مخ پټ کړلو ګلاب چې شرمېدلو تاجدار راغی د ښکلو شیطان پریوت د تخته او ورځ پې ډېره سخته شوه لمسۍ بېکاره نوستې خورې په سره د ګل فور سهار یو پړق شو سپین سبا شو تمام جهان رڼا شو چې وکړل تشریف اور مصبوح الظلم رڼا شو په یو دم الله ډېر ښه پوهېږي چې څه کړي هغه کېږي کوم وخت چې وایي کون شا په یکون هغه ساعت دا شان دی د قدرت پالنه بې کوله هر چانه یو فصله او عبدالمطلب چې دی نیکه د ګل عزارو قریشو کې سردارو حضور پاک چې پیدا شو نیکه یې په جړا شو هېڅوک نشته چې زیری مې څوک یوسي عبدالله ته دی لاړ بلې دنیا ته نمسی یې ښایسته دی صفا او ښه سوتره دی د سترګې مبارکې د قدرت په رنجو تورې چې حسن ته یې ګوري خاتم د نبوت دی کونیانو کې اوچت دی نږدې دی په دربار کې د مولا غني اکبر د ګل فور سهارا
مور شپږ کاله خدمت وکړلو د حضرت چې شپږ کاله پوره شو مور بی بی لاړه دنیا نه حضور ته شوله ګرانه شتلونکې د جهانه نیکه یې د دنیا نه اته کاله چې عمر شو پوره د محترم رڼا شو په یو دم حضور چې به کتل ګلان به شرمېدل ښایست نه به یې هر ګل مخ په پاڼو پټولو ډېر ښکلی دی په ښکلو نیرو نه وخورو وفات شو پلار او مور یتیم او یسیر پاتې شو محبوب د رب احد تاجدار محمد حضور به لویېدلو قدم یې واخیستلو ګلونو کې یو ګل دی خدای پل کړو بختوره د ګل فوره سهاره دی په هر د ملکو په شونډو مبارکو صدا د امتي امتي کړي په هر قدم رڼا شو په یو دم د ګل فوره سهاره پیدا شو پیغمبره جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبي اکرم رڼا شو په یو دم وطن کې د قجرو عربو کې د ستورو راتلې به د بانډو ښځې واړه به یې بوتلله په پیو بیا ساتله مکې ښار ته یو ورځې بانډو نه رالې ښځې هر چا واړه اوچت کړه د قریشو د مالدارو د دوی دغه روزګارو مضبوطې سورلې وي چاپېره خوشحالې وي مالدار سړي ته هر څوک په دنیا کې نږدې کېږي غریبونه پټېږي لوی شان پیغمبري دی د ټولو اخري دی په غېږه کې راواغېستو یو نیکه سادیه وه دا بیبي حلیمه وه سورلۍ وه کمزوري د خدای کار ته به ګورې په کوم لار چې روان دي شاړه ځمکه شوه زرخیزه د برق په شانې تیزه سورلۍ یې په لږ وخت کې د ټولو نه شوه مخکې تمام خلق حیران دي کړي سورلۍ ته یې نظر د ګل فوره سهار هیڅوک نه دي خبره چې دی خیر البشر خبر دی یو الله چې پکړې دی کرم رڼا شو په یو دم بیبي کره چې دی وا او چا غرسنې وا حضور چې د دوی ګور ته وردن نشو بېشکه د پیو نشوه ډکه هر سوچ بېلو شلو دا پی نه کمېدله رڼا د جهان راله د بیبي عالمي کور ته قسمتي شلو پورته د سرور حضور دوی مور ځایرورو خیته به اغیستلو دوی مینرو د مطلق خدای درور حق حضور دومره صابرو په یو تیبه شاکرو سبق زمونږ د پاره د تعلیم د پیغمبر د ګل فوره سهاره حضور کې کمالاتو ډېر زیات عجایباتو ریس به په سر و چې روان به ګلفم رڼا شو په یو دم ولږ مسلمانانو ډېر زیاتو کافرانو بیا راخ کړلو چې د لا اله الا الله زیبا رسول الله د دین د جذبې جوش څوک نه پرېږدي خاموشو ناره یې اقدم پورته کړه د الله اکبر احمد نبي سرور د دوی تابعدار یو څو کسه په شمار اسلام په دنیا خور کړ په واز او نصیحت د توري په طاقت زور ډېرو جهالتو د بتو عبادتو خوره شوه د حضور د مخرڼه په بحرو بره د ګل فوره سهاره خوږ دوست د پاک سبحان دی امت ورته ډېر ګران دی شفیع المذنبین دی په قیامت نبي ګلفم رڼا شو په یو دم سحر او په ماښام زور ډېر شو د اسلام ورتله ابو طالب ته کافرانو کړه جمع دوی وویل محترمان زمونږ د بوتانو د کاڼو د خدایانو راردې زمونږ سپکوایو ډېرو شرمېدلي جرګه کې راغلي منظورم فیصله کا خپوی د غوراره کا یا در به کړو ښایسته هلک ته دې مونږ ته راکړه قبوله مو وینا کا که نه کېږي دا رنګ تی جوړ به شي لوی جنګ یو لوی قتل به وشي په میدان کې برابره د ګل فوره سهاره حضور ته په ادب ووی ابو طالب تقریر د دې خلکو واورېده په خپله سمه رڼا شو په یو دم د دوو کونو سردار بیان کړو اظهار په ګس لاس کې سپوږمۍ خلاص کې نمر راکړي علما اسلام کله پرېږدم اوږو باندې صادر زرکي خو پیغمبر روان د تره د مخې شو نبي علیه السلام د پاره د اسلام بیا یې تره ووی په زوره او راردې خوا وګوره زما په خوا کې کښېنئ ښایست د ټول جهان محبوبي د سبحان ای قائد العظمه نبي فهر علما اسویلی تا ته نشي د دنیا تمام کفار ښه کښېنه په قلار زما د سترګو ګوره سودا مه کوه نوره دنیا که د خلاف شي زه به ستا یم ملګرې لاړ نشي رانه لرې
تنور زما ضروري زما ایمان بګوري قلم بکړم سرونه د کفارو په خنجر د ګل فور سحر بیا اوې کافرانو د سیل مجاهلانو د ګل گزار زکل خپل ورار باندې پریدم رڼا شو په یو دم اسلام په تکلیفونو په ډیرو زحمتونو تر دې وخت راغلی دی چې ته یې سړی کړې ویړیا دې تا موندلې هم دو درو دندان د سرور جهان شهیدان شو په احد کې دغه ډیر سخت منظر د ګل فور سحر د جهل فتیارو کې پلارو په کوسو کې روان به یک تنها او آشمی پهرو علم رڼا شو په یو دم ځان فوق په بیان نظام د سبحان سورج شل عمر سلوخ کال د حضرت خدای ورکو نبوت بیا مددگار د دین تبلیغ د پاره په خار کې د طایب لارو سو کی ګرځیدلو ټول ډک شو د خزلو حضور چرا روان شو د کانو به باران شو आवाज به پکولو د ساحر او جادوګر د ګل فور سحر به هوش ناس خپو په باغ کې د ادبو پنی په وینسری شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم د ګل فور سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چرا ښکار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم په حکم د سبحان حاضر شو هغه ان یو جبرئیل امین او دیم ملک الجبال حضور دوای حال کستاوی اجازت فهزن د قدرت د دې غرونو د لاندې بدا خلق کړو علاقه لري تاج د اولاقه په هغه سخت ساعت دعا وکړه حضرت زما دا کام خيار ک خدای دوی نه خبره سوال کوم استاد درا هاشم قریش عرب دې نسبین محبوب در رب دې مل مکړو په لا مکان الله غنی اکبر د ګل فور سحر نبیانو کی اعلی دې معشوق کبریا دې روان د الهی ته محمد نبی ګل فما رڼا شو په یو دم ملائکان زرګنا کوي استقبالنا ولاړ اسمان کی پرشتي دینا تا دادا یو چغ مرحبا دا مکه ام القران د مسجد اقصا روان دې په بوراقو اسمان ته بزبر د ګل فور سحر رحمت العالمین دې دویم جبرئیل امین دې رضوان ته خسته کل جنتونه کل هم رڼا شو په یو دم په دې اول اسمان आवाज وکړو دربان ومن انت आवाज پدوی وکړو اسماعیل جواب ورکړو جبرئیل یو زده محمد دې غختل رب احد دې هغه دم دروازه دروان چې لر کړ د اسمان داخل شول مهمان په مرحبا ګلان دې ټول ملائکان بي اسمان کې ولید بابا ابو البشر خل دا سفر په دویم اسمان یحیاو مرګره عیسی په دریم اسمان کې ولید یوسف علیہ السلام خایس په تمام ادریس سلورم کی هارون په پنځم کې شپږم کې موسی ناستو په هم خلیل الله دې گویا په مرحبا دې وریږي رحمتنا خسته دي جنتنا محبوب در روان دې لا مکان ته برابر د ګل فور سحر بیا لاړ بیت المعمور ته دې کور در بغفور ته تنها المنتهى بزي پورته غونچ په مارنا شو په یو دم د دې امت بیبیانی سندري وای هورانی حضور ته ارکلې وای کوي استقبال خسته لري جمال حضور تر رواني جنت کې شوي هورانی یو پکې چالا کو خسته ولکن مرا د ګل فور سحر رسول په مت واستای دا هور ورته وای زما خاون وسو کیا حبیبی محترم رڼا شو په یو دم حضور ورته فرمای هغي هوري توای زما خدا د خوخه چې خاون دي شي بلال خسته لري جمال دا ور حد نتیرا خپش ول خډیرا زما د پارتا تور بشکړ د شوهر د ګل فور سحر حضور احساس خیال دې مهین پما بلال دې کتاب کړي قبول کنه دغه خیال کوم رڼا شو په یو دم اواشلو اسمان نا د فاغنی سبحان تو رنگ بد بلال زرا غون کم په قدرت په ورځ د قیامت جنت کې د بیبیانو د کل واړو ورانو تندو باندې بجوړ کم د دې رنگ خالونا زما د قدرتنا قران په خندا شوي هر چا ویل چې زما شوي یو بل مخ چې وای دی بلال می دړ سره د ګل فور سره واپشلو الله نا د عرش مو الله نا مثال چرته کې نشته د سرور عالم رڼا شو په یو دم د ګل فور
فور سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم لري اعلی نسب غوښتلی چې پاک رب هر څیز په خپل ځای ودرېدو د ځمکې اسمانونو د خدای په قدرتونو سپوږمۍ ستوري او لمر اسمان زمین سجر هوا که دریابونه وو په حکم د غفار ټول ودرېدې یو وار سیوا د حد نه تیره دا شپه اوږده وډېره چې کور ته حضور راغی د تنبو زنځیر خوځېږي نظام د خدای چلیږي کوي هغه ذات چې وغواړي قدرت د عقل د انسان پکې ښکاره د مچ وزر د ګل فوره سهار تیارې نه چې سهار شو ملک هر خوا معطر شو په ښار کې د مکې چې حضرت کېښود قدم رڼا شو په یو دم حضرت وکړو بیان کافر شو په لړزان په لار مخې ته ورغی حضرت صدیق اکبر د ګل فور سهار کافر ویل صدیقه د پاک رسول رفیقه ستا یار وایي بیګا اسمان ته زه ختلی یم رڼا شو په یو دم صدیق ویل خبردار که ویلي مې وي یار هغه ډېر زیات رښتونی صادق الوعد الامین دی محبوب د رب متین دی خبر چې شو حضرت د په صداقت لقب د صدیق ورکړو ورته پاک نبی سرور د ګل فور سهار سهر او په ماښام مونږ وایو په سلام دربار د رب العالمین کې شان لري اعظم رڼا شو په یو دم د ګل فورس پیدا شو داریانو کې زیبا شو د ګل فشان روان شو په رحلت زیبا نبی حضرت صدیق عمر عثمان علی مرد میدان څلورو یارانو د نبی اخر زمانه نسبینا صحابان حضرت شلو بیمار ډیر ځا شو بی قرار په غیږ کې نیولې عایشې مبارک سره د ګل فور سهار چوره شوله د ګلو ګلونه رجېدله درنګ ساتله بشي زړونه د هر چا قلم قلم رڼا شو په یو دم د ګل فور سهار پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شوه د زیبا نبي اکرم رڼا شو په یو دم تپوس له په تاجیلو حاضر شو جبرائیلو ویل السلام علیکم محمد رسول الله تپوس نکړي الله ویل نبی حضرت جبرائیل دا ساحت تپوس یې مې خدای وکړو رانه لر شو تکلیفونه کلواړه زحمتونه حضور ته بیا دوباره جبرائیل وکړو اظهار حضرت که دا خبر خوښه د جلیل شي حاضر به اسرائیل شي د مرګ پیاله ترخه ده حضور ویل ډېره ښه ده حاضر ملک الموت شلو بهر کړي اوازونه غواړي اجازتونه بیبي فاطمه وایي دا رنګ ورته فرمایي زمونږ کوڅه کې مه کوه اوازونه څه د کار دی بابا زمونږ بیمار دی حضرت چې واورېدلو هغو فرمایلو بیبي ته وایي راځي دې راغی دی د رب عظیمه او ستا به کړي یتیمان خو اسرائیل ته اجازت وکړو نبي حضرت داخل ملک الموت شو په خدمت کې د سروره د ګل فور سهار سلام په احترام اسرائیل علیه السلام راتلو سره ادا کړو په زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم خدمت کې د جانان اسرائیل وکړو فرمان راغلی یم د روح د پاره ستاسو کوي خوښه کزم په خپله مخه حضرت ورته فرمایي ملک الموت وایي خپل کار دې کړه شروع د رب رضا زما رضا ده که اوس ده او که بیا ده چې ښکلی دی په ښکلو هغه تاجدار د ګلو روان دی الهي ته کړي د بل جهان سفر د ګل فور سهار د مرګ فرشتې کار شروع کړو په تلوار د مخ مبارک رنګي کله سور شي کله سم رڼا شو په یو دم په وخت د ذوالقرنین حضور وکړو گفتن سختی د ذوالقرنین کې د په ما د خپل امت اسرائیل دا ساحت د مرګ فرښت وایي حضور پاک ته فرمایي الله ستا په امت باندې ډېر زیات دی مهربانه ازار به نشي مانه بیبي فاطمه جاړي حضور تې رخصت غواړي دا رنګ وایي لورې شوې یتیمه رانه پاتې سلګۍ موه زیاتې زما لورې نظمینې په ما باندې مینې په خدای مې تسپارلې مل دې شرب بې نیاز روخو کړلو پرواز ټول کاڼي بوټي غرونه هم ځمکې اسمانونه د واړو اسمانونو فرشتو به ژړل زیات حضور چې شو وفات میاشت رب الاول وا هم دغه ورځ د ګل وا رحلت شو دنیا نه د نبیانو د افسر د ګل فور سهار حضرت صدیق اکبر چې کوم وخت شو خبره زر راغی په تندي ښکل کړلو پاک نبي ګلفم رڼا شو په یو دم د ګل فور سهار پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبي اکرم رڼا شو په یو دم بېهوشه هر انسانو جړل اصحابانو راغلی صحصحتو د حضور پاک په بیبیانو جړا و د حورانو
سوک نو خبر د ځانا ارجاړي د خفګانا سیلونه د مارغانو به هوا باندې راتلله په چغو به جړل دنیا نه پر افتن شو مکفون چې په کفن شو راغې ابو طلحه لهدي جوړ کو هغه صحت په کور کې د حضرت خاتون جنت جړيږي چې قبر ته ودريږي فرمای اصحاب د سخت زړونو مالکانو زما د پلار دوستانو د خورلي انبار چې جوړ می شو په پلار دا تاسو په بابا مصرن خور واړولي اوخ کې بيدلي بیبی داسې جړیږي چې اوخ کې نو دريږي برفا پټول جهان کې د غورز و د محشر د ګل فور السحر جړاو د پیرانو دا غم پټول جهانو چاهي سویلین شو مدینه کې او ماتم رڼا شو په یو دم لی غم فهر لور جړاو کور پکور هیڅوک نشته چې ور کې پاتې میته تسلی او سخت جدائی بیلتون د پاک حضرت کړل خلق په hebat د چا د طاقت نو چې بستر کې غړولي هر چا سلګي واهلي پلارو په کوسو کې د هرش په منارو کې زلزل راغی چې یار د جبرائیل کړو سفر د ګل فور السحر چې کوم وخت شو پات سرور کائنات او دریو شپه کال عمر ټول د محترم رڼا شو په یو دم هر چا ته مرګ روان دي سوک رستو سوک وړاندې چې ساده خدای ورکړي خامخا ورلا جلې دنیا سے چلولي پیدا لره پنا دا پانی دغه دنیا دا خیالو کا په دنیا کې محمد رسول الله تا محبوب کبریا تا بیان می اوریدلو فضل دې د لیکلو اول تر اخر دلته کم مختصر د ګل فور السحر صفت کړم د حضرت لیکم دا صحت د حسن په تعریف سر تنرس قلم رڼا شو په یو دم ملامت دنیا کې شبریخ بد پملا کې مشهور پهلوانا حستو او پلاتونا وارتیر کو د ژوندونه د مرګ نه په حکمت کسوک سلامت بچوي بدرو باندې حضرت لقمان فنا شو د جهان هر څوک با چهان دي د دې دنیا روان دي راغله په هديانو باندې او باندې سرسر کړن مرګ زیرو زبر فرعون هم نمرود شدا ظالم مردود داوی چې د خدای به په دنیا باندې کولی زو زخل دی ورغلی هیڅوک نه پات کیږي یو ظلم پنا کیږي د سورج د شمار کو ورته خو کړي نظر د ګل فور السحر خپل حال باندې وجاړه د خدایا په غواړه الله دې منګ ټول کې په امان د جهنم رڼا شو په یو دم د ګل فور السحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راخاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم ارمان لرم سینه کې کاش زوی مدینه کې مسکن چې می وی هلته ګلاب یمنی ستواله د خدای کوم سوال صفا شیرونه وایم حضور په مت هستایم د دې د برکت می د خدای بوزي اجاز لا احمد نبی ممتاز لا د بیت درب تواب چې کلو په سینه صاحب مکی او مدینه ته د مونږ ټول بوزي پاک رب د سوال می روز او شب زمونږ دی حکومت وی ټول په شریعت الله دې داسې وکړي چې قانون هم شي قران په واړه پاکستان ډیر تنگ شم په نستا یو خدای ته لګي پتا د لاس د موزیانو ما تکلې د سقر د ګل فور السحر الله دې راکي خیر خوشاله بشم ډیر دا پاتې جون زما چې وی په خوا کې د حرم رڼا شو په یو دم د ګل فور السحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راخاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم د ګل فور السحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راخاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم